سلامونه ملګرو، هیله ده چې جوړ او روغ یاست. نن یو ځل بیا د دندې د موندلو پر ځینو تخنیکونو او طریقو باندې کار درسره کوم. په تیر ویډیو کې موږ اته هغه پروسې وویلې چې په هغه پروسو سره یو څوک کولی سي دنده پیدا کړي. په هغو پروسو کې یوه پروسه دا وه چې باید دغه شخص ځان دپاره سی وي او یا هم رزومي جوړه کړي. نن راځو پر سی وي او پر رزومي باندې خبرې کوو چې سی وي څه شي ته ویل کېږي او رزومي څه شي ته ویل کېږي او د دوی ترمنځ فرق څه شی دی. نو راځو سی وي باندې لومړی خبرې کوو. سی وي څه شي ده؟ سی وي د کریکولم ویټا یو مخفف حالت دی چې کریکولم ویټا دا لاتینی کلمه ده او د دې معنا څه شي ده؟ کورس آف لایف، یعنی د یو شخص د ژوند جریان چې د هغه مسلکي برخه هم پکې کې راځي، تعلیمي برخه هم پکې کې راځي، د مهارتونو او د لاسته راوړنو برخه هم پکې کې راځي. او بل سی وي چې شي ده ان ډیپت ډاکومنت. سی وي چې ده هغه یو ژور اسناد دی چې په هغه کې د یو شخص د ژوند ټوله معلومات، مسلکي، تعلیمي او همدارنګه د لاسته راوړنو په هکله مکمل معلومات لیکل کیږي. بل سی وي منیمم کم از کم 2 پیجز وي او همدارنګه کېدلی سي چې تر 2 صفحو ډېره سي، یعنې 3 صفحې، 4 صفحې، 5 صفحې. هیڅ ریسټرکشنز او یا هم محدودیت پر سی وي باندې نشته چې سی وي باید 100 صفحې وي تر 100 صفحو پورې. ځینې کسانو سی ویانې دي چې 10 صفحې، 12 صفحې، 14 صفحې هم کېدلی سي، ځکه چې دا یو ان ډیپت ډاکومنت دی. بل راځو په سی وي کې کم معلومات راځي. هغه لکه ایجوکیشن، تعلیم راځي، ایکسپیرینس راځي او اکامپلیشمنټس یا هم موږ ویلی سو چې لاسته راوړنې او هغه څه چې یو شخص خپل په ژوند کې بشپړ کړي وي. بل راځو ریزومي څه شي ته ویل کېږي. ریزومي دا ډول هم لیکل کېږي چې دا د سپینش کلمه ده او ریزومي یو کنسایز ډاکومنټ دی، یو لنډ، یو واضح، یو ډېر لنډ ډاکومنټ دی چې په هغه کې هغه د یوې صفحې څخه بیا تر 2 صفحو پورې ریزومي وي، یعنې او چې ډېره سي ریزومي باید 2 صفحې، تر 2 صفحو هیڅ ډول باید اضافه نه سي. او همدارنګه ریزومي چې د کرونولوجیکل order not required، د ریزومي لپاره کرونولوجیکل order هیڅ ضرورت یا اړتیا نشته. کرونولوجیکل order چې دی هغه به په وروسته درس کې ووایو. اوس راځو د کریکولم او د ریزومي ترمنځ غواړو چې فرق ووایو، د دې دوه ترمنځ فرق څه دی. کریکولم ویټا چې ده هغه لانګ یعنې اوږده ده او ریزومي چې ده شارټ ده، لنډه ده. کریکولم ویټا کې مکمل معلومات، یعنی دا یو ان ډیپت ډاکومنټ دی، یو ډیر ژور ډاکومنټ دی چې د یو شخص د ژوند تعلیمي سطحه، د مسلکي سطحه، همدارنګه لاسته راوړنې ټوله پکې لیکل کېږي. نو دا لانګر ده تر ریزومي او ریزومي شارټر ده تر سی وي. دوهم فرق د دې ترمنځ چې شي دی، سی وي کې کورز انټایر کیریر، یعنی مکمل ډول سره په سی وي کې د یو شخص کیریر یا مسلک چې کېږي هغه کور کېږي یا تر پوښښ لاندې نیول کېږي. یعنې د مثال په ډول که موږ وایو یو شخص دی هغه د ټیچر په حیث کار کړی دی، بیا یې د کمپیوټر اپریټر په حیث کار کړی دی، کمپیوټر اپریټر، او د دغه څخه وروسته بیا پر د اسسټنټ په حیث باندې کار کړی دی، او همدارنګه د کوارډینیټر په حیث کار کړی دی، او همدارنګه بیا هم د ټیچر په حیث باندې کار کړی دی. دغه د مکمل کاري تجربه، مسلکي تجربه چې د استاد په حیث د کمپیوټر اپریټر، اسسټنټ، کوارډینیټر او همدارنګه بیا هم د استاد په حیث کار کړی دی، دا ټوله په سی وي کې لیکل کېږي. ریزومي کې بیا سره کم ده، هغه نو پارټیکولر فارورډ رول، هغه هیڅ ډول پارټیکولر یا یو خاص رول نه لري، فارمټ ځان ته نه لري چې په سره کم کړي. لیکن سی وي یې لري. سی وي کله چې موږ دغه وظیفې لیکو دا باید موږ نیویسټ ټو د اولډسټ ولیکو، نیویسټ ټو د اولډسټ. د دې څخه مطلب څه دی؟ نیویسټ یعنې اوسنۍ وظیفې څخه نیولې بیا تر هغه اخري وظیفې پورې. که چیرې دا اوس د 2018 څخه بیا تر 2020 پورې دا نفر په دې وظیفه کې کار کړي، دا ورته لیکل کېږي
په د سر کې باید دا وظیفه راشي ځکه 2020 کې اوس هم په دغه وظیفه کې دي. وروسته باید دا وظیفه راشي چې د 2014 څخه بیا تر 2018 پورې کار کړی دی. همداسې د نورې وظیفې چې دا د سی وي رول دی چې دا باید کرونولوژیکل آرډر باندې راشي. او پاتې څه رزومي هیڅ داسې ځان ته داسې رول نه لري چې کومه وظیفه باید اول راسي، کومه وظیفه باید دوم راسي. هرې وظیفې ته چې یو څوک اپلای کوي هغه مشخص. اوس مثال په ډول که دا نفر د استاذۍ وظیفې ته اپلای کوي نو په رزومي کې دی کولی شي چې دغه وظیفه هم دلته سرته راولي. یعنی دا لاندې بوځي. د دې څخه مطلب دا دی چې د استاذۍ د 2018 بیا تر 2016 پورې د استاذۍ په حیث کار کړی دی. دا به وایي چې 2010 څخه او تر 2012 پورې د استاذۍ د استاذ په حیث باندې کار کړی دی. نو دی کولی شي دا وظیفه هم دلته سرته راولي، هېڅ فرق نه کوي. خو په سی وي کې باید دا رقم نه وي. سی وي کې باید نیوست ټو د اولډست، اوله وظیفه چې اوسنۍ وظیفه یې د هغه څخه وروسته، او همدارنګه دا په ترتیب سره باید داسې راسي. بل فرق د سی وي او د رزومي ترمنځ دا دی چې سی وي سټاټیک ده. سټاټیک یعنی څه معنا؟ دا ثابته ده، هېڅ چینج تغیر نشي پکې راوستلی. او پاتې څه رزومي هغه هایلی کسټمایزیبل ده. ته کولی شي چې هر څونه تغیر پکې راولي. خو په سی وي کې موږ تغیر نشو راوستلی. که موږ غواړو چې مختلفو پوزیشنو ته بستو ته اپلای وکړو، موږ کولی شو چې په کور لیټر کې بیا تغیرات راولو که مو چیرې سی وي ورسره استول، او که مو چیرې رزومي استول بیا کولی شو په رزومي کې هر څونه تغیرات چې موږ وغواړو د هر پوزیشن د هر بست لپاره موږ کولی شو چې خپل رزومي چینج کړو. نو دا و د نن ورځې درس. خدای دې وکړي چې ستاسې خوښ شوی وي. په راتلونکي درسو کې به پر سی وي او رزومي باندې نور هم خبرې وکړو او کار وکړو. نو تر راتلونکي درسه پورې مو پر الله سپارم. ښه وخت، ښې چارې، ښه ژوند. الله مو مل شه.